خو ورسره د پښتو په ادب کې هم د ښځو د پیرزونو دپاره یا د ښځو په اړه د حقوقو په اړه ډېر کار شوی دی او پښتو ادب کې داسې شعرونه هم شته دی، شاعري هم شته دی او لیک هم شته دی. نو موږ سره به زموږ همکار ناهید سحر یو څو شعرونه وړاندې کوي چې د ښځو د حقوق په اړه په هغې کې خبرې شوي دي. ناهید سحر تاسو څنګه هرکلی وایو، ستړي مه شئ او څه دې راوړي دي نن؟ ډېره مننه، په خیر اوسئ. دواړو ته خول د مبارکي وایم د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مننه او ټولو خپلو همکارانو ته او د دې ترڅنګ په نړۍ کې چې څونه پښتني زنانه دي هغوی ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایو. ډېر مبارک شه. او څنګه چې تاسو خبره وکړه د ادب کې هم د دې زنانو هم کار نشته، ډېر کار کړی دی بلکې کار ډېر ستایل شوی هم دی. نو په دې مناسبت سره د سردار یوسفزی یو تکړه شاعر دی، هغې زنانو دغه کار څنګه تاسو رپورټونو کې په مرکو کې وویل چې څومره زنانو کار کړی دی، دغه کار په دغه نظم کې هم ستایل شوی. نو غواړم چې دغه نظم تاسو سره شریک کړم. بالکل. وایي پښتنو زنانو ته پیرزونې د پښتونخوا تاریخي سیمې قدرمنې پیغلې، د پښتونخوا تاریخي سیمې قدرمنې پیغلې لري ځانګړي کردارونه دا پتمنې پیغلې. پښتني پیغلې نوي دور کې پرواز کوي، پښتني پیغلې نوي دور کې پرواز کوي، قلم د لارې مقابله د غیر غماز کوي. دلته کې ذکر د میرمنو د الوت کومه، دلته کې ذکر د میرمنو د الوت کومه، هر شعبه کې د کردار وضاحت کومه. لرو نوبل انعام ګټونکي ستر مثال په نړۍ، لرو نوبل انعام ګټونکي ستر مثال په نړۍ چې سرمایه ده د نرتوب او د کمال په نړۍ. چرته خبره که د لوبو د سنگر راځي، چرته خبره که د لوبو د سنگر راځي، هلته به ذکر مو د پیغلو برابر راځي. دوی مشري کولی شي په سیاست پوهیږي، دوی مشري کولی شي په سیاست پوهیږي، دوی د ولس په مسلو او په خدمت پوهیږي. تعلیم صحت کې مغز ښه بیدار لري، تعلیم صحت شعبو کې مغز ښه بیدار لري، په ادبي کلتوري څانګو کې کردار لري. د یوسفزی سردار شعرونه احترام د جنو، د یوسفزی سردار شعرونه احترام د جنو، هم دی نړۍ وګڼي دغه یو پیغام د جنو. نو دغه پیغام دی چې دغه شعرونو کې هم ستایل شوی دی او منل شوی دی د هغې دغه کردار او دغه د هغې صلاحیتونه او ډېر ښه ستایل شوی دی لکه چې په کوزې کې دریاب رابند کړی دی. بالکل دغه زموږ هغه ملګري ټول چې په دې مرکو کې په انټرویوګانو کې په راپورونو کې چې کوم څه نه یې واردل نو سردار یوسفزی دغه په شعرونو کې او زما په خیال اوس خلکو ومنله. مخکې موږ همیشه وایي دا د سړو ټولنه ده، نو ښځو کې خو سړي هم مني چې